حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معززو برخوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا نن درس پرون مو چې کوم آیت مبارک تلاوت کو نو هغه آیات می نن هم تلاوت کړی، مختصره ترجمه یې درته کوم او په فضیلت د قرآن عظیم شان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث یو حصه درته را نقل کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، او كما قال علیه الصلاة والسلام. قرآن هغه کلام ده چې په مرور د ټولو عصورو دهورو کې د تاریخ په ټولو دورو زمانو کې هر قسمه څښتنان د هوا او هوس والو کوشش کړی چې د قرآن د الله جل جلاله د کتاب په مضامینو کې تغییر راولي، په الفاظو کې تغییر راولي، په آیاتونو کې تغییر راولي، خو نه دي توانېدلي. د خواهشاتو او د هوا او هوس خاوندانو نه دي کړی سوي چې قرآني احکامات او اسلامي قانون دغه قرآن عظیم شان تر خپل اثر لاندې راولي، د خپلو خواهشاتو تر تاثیر لاندې راولي. هغه مجبور دی یا به د قرآن عظیم شان تقاضا په مکمل طور باندې تطبیقیږي، منی به او عملی کوي به، او یا به برملا اعلان کوي چې موږ کوم قانون چې دلته جاری کول غواړو هغه به د اسلام او د قرآن په تقاضا نه وي، موږ د ضرورتونو د وختونو په وخت په تقاضا ده. باوجود کې چې ځان مسلمان او مؤمن هم بولي، خو په دې باندې به اعتراف کوي چې ما کومه لاره غوره کړې ده دغه لاره غیر اسلامي ده. خو داسې نشي کولی چې لاره غیر اسلامي په خواهشاتو باندې ولاړه او دعوه یې د اسلامیت وکړي. دا یو اعجاز ده د قرآن عظیم شان. نو د نن د آیاتونو د تورو مختصره ترجمه دا ده چې الله تبارک و تعالی فرمایي: فتلقى آدم، نو زده کړې آدم علیه السلام من ربه له رب خپله کلمات څه کلمې، څه ورد و ذکر او د استغفار کلمې زده کړې له رب خپله. فتاب علیه، نو رجوع وکړه الله تبارک و تعالی په قبول د توبې علیه په آدم علیه السلام. او حاصل د معنی دا چې توبه قبول کړه الله تبارک و تعالی علیه د آدم علیه السلام. انه هو التواب الرحیم، بشک الله جل جلاله هو همدغه الله تبارک و تعالی التواب ډیر توبه قبلونکی، الرحیم او پرا رحم لرونکی او مهربان ده.
قلنا اهبطوا منها جميعا. الله تبارک وتعالی فرمایي وویل موږ اهبطو کوسئ ای آدم علیه السلام سره له حوا رضی الله عنها او سره له ټول نسل او ذریې اولادې چې هغه په پشتو په نسل د آدم علیه السلام کې براتلل او راځي، خو بالفعل لا پیدا نه و. د هغه نسل په وسیله باندې د جمع صیغه الله تبارک وتعالی ورته استعمال کړې چې اهبطو کوسئ ټول منها له دې جنته جمیعا ټول فإما يأتينكم مني هدى نو که راغی خامخا تاسې ته مني له طرفه د ما هدن هدایت لکه پیغمبر درته راغی، د پیغمبر سره آسماني کتاب درته راغی، نو د تاسې به دوه حاله وي، یا به د هغه کتاب او پیغمبر او هدایت منونکي جوړ سئ یا به نافرمانه. فمن تبع نو چا چې تابعداري او فرمانبرداري وکړه هدایا د هدایت کې ما فلا خوف علیهم نو نسته هیڅ قسم ویره علیهم په دوی باندې. نکره په سیاق د نفي کې راغلي علما کرامو ته معلومیږي د ادب عربي تقاضا ده چې فلا خوف معنا ده چې هیڅ قسم خوف ویره او ترس نسته علیهم په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی خفه کیږي، نه به د مخکې اعمالو په لحاظ باندې په دوی باندې ویره وي، د راتلونکي مراحلو په لحاظ باندې به په دوی باندې په مخکې ویره وي، هیڅ قسم ویره، او ولا هم یحزنون او نه به د دوی د تیرې زمانې او د خپل تیر عمر په کړو کردو باندې خفه کیږي. والذین کفروا او هغه کسان چې کافران سول هغه هدایت چې الله ونه مانه، وکذبوا بآیاتنا او دروغ یې وبلل آیاتونه د موږ. دا بیا د دو په باره کې څه سزا ده؟ الله تبارک وتعالی فرمایي چې اولئک اصحاب النار، دا کسان صاحبان د اور دي، هم فیها خالدون، دوی به په هغه کې همیشه همیشه وي. الله تبارک وتعالی د دې نافرمانه انسانانو دپاره دو شیان ذکر کو، یو کفر یو تکذیب، یعنی یو کفر کول دیغه هدایت چې له هغه هدایته څوک کافر پاته سو، او یو هغه هدایت چا دروغ وباله، نو د دو بدو اعمالو په لحاظ باندې دوی اصحاب النار دوزخیان دي او تل تر تله به په جهنم په دوزخ کې. ځکه دا دروغ ګڼل د اضافي حسد و کینه ده له حقه سره، او یو کفر ده هغه چې د منعم حقیقي چې الله تبارک وتعالی ده د هغه له حقانیت او د هغه له توحیده چې څوک ځان ناخبره وبولي او پټې پرېږدي، شکر د الله ادا نه کړي، د توحید حق په جای نه کړي، هغه ته کفر وایي. او تکذیب بیا دې ته وایي چې هغه راغلی پیغمبر دروغجن وبولي، راغلی کتاب په دروغ وبولي، هغه دین دروغ وبولي، نو د هغو په حق کې له یوې خوا خو دوزخیان دي، دا د کفر سزا، او هم فیها خالدون، دوی به په دغه جهنم کې د تل لپاره یي، همیشه همیشه به یي. که څه هم د کفر سزا هم همیشنۍ و مخلده ده، خو چون د تکذیب جرم مستقل و مصرح ذکر سوی ده، نو د هغه خلود سزا هم الله جل جلاله د دوام و د همیشتوب د جهنم والی هغه هم الله مصرح سره ذکر کوي. تر دې آیات مبارکه پورې عمومي هدایات و عمومي خطاب و د انسانانو انسانیت لپاره، او له دې رکو شروع کیږي خطاب بني اسرائیلو ته
دا په انسانانو کې یوه فرقه ده، بني اسرائیل ورته وایي. دا تر ډیره پورې د سورة بقرې بحث و بیان د بني اسرائیلو په باره کې ده. او بني اسرائیل ځکه ورته ویل کېږي چې اسرائیل عبري لفظ ده، عبراني لفظ ده. اسرا په معنا د عبد یا د صفوت په معنا ده، او ایل په معنا د الله ده. نو اسرائیل عربي ته چې معنا راواړو عبد الله یا صفوت الله، دا یې معنا کېږي د الله بنده یا د الله پاک و ستره او سپېڅلی، چې د الله په نسبت باندې سپېڅلی ده، صفوه د الله ده. نو د اصل د اسرائیل لفظ د حضرت یعقوب علیه السلام نام ده. نو بني اسرائیل لکه داسې چې ویلي چې ای بني اسرائیل، یعنی یې اولادی د یعقوب علیه السلام. نو اسرائیل د یعقوب علیه السلام یو نوم ده له نومونو څخه. خو بیا وروسته د بني اسرائیل لفظ دا په هغه ټول قوم باندې شائع و متعارف ده، چې څومره بني اسرائیل چې په اولاده د یعقوب علیه السلام کې دا راتلل، هغه چې څومره تیر سوي او تر ننه پورې له دې ایسته تیریږي، هغو ته بني اسرائیل ویل کېږي. او د مذهب و د کتاب په لحاظ باندې او د پیغمبر په لحاظ باندې هغه د موسوي دین معتقد موسی علیه السلام اخرنی پیغمبر بولي، او تورات اخرنی کتاب بولي. له هغه وروسته یې په طور د خلافت باندې نور انبیا منلي، خو مستقل نبی پیغمبر له آسماني کتاب سره بیا دوی نه عیسی علیه السلام منلی، نه انجیل منلی، او نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی، او نه قرآن منلی. نو دو ته بني اسرائیل ویل کېږي. دا یوه فرقه وه. په کفر کې مفسرین کرام لیکي د آیاتونو له تقاضې معلومیږي چې په شناعت او په بدي کې، په قباحت کې اوله درجه شناعت و بدي دښمني چې له حق او له اسلام سره لري بني اسرائیل و یهود یې لري. په دومه درجه کې مشرکین دي، په دریمه درجه کې نصارا دي. نو بني اسرائیلو باندې که څه هم الله تبارک وتعالی زیات نعمتونه نازل کړي وو، ډیر احسانات الله تبارک وتعالی وخت په وخت باندې ورسره کړي دي. نو په دې رکو سره الله تبارک وتعالی د بني اسرائیلو ته خطاب فرمایي، او د عبادتونو، د نعمتونو او د احساناتو د رب العالمین ذکر ورته فرمایي، یاداشت یې ورته کوي چې تاسې ای بني اسرائیلو د الله هغه نعمتونه در په زړه کوي. خو ډیره مهمه خبره دا ده چې مؤمنانو ورونو، اصلا دا قصه د بني اسرائیل چې جای په جای باندې په قرآن عظیم شان کې کیږي، په دې کې مقصود نفس قصه کول د بني اسرائیلو نه ده. مقصود همدغه مؤمنان دي چې څوک دوران د امتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاته دي، که هغه عرب دي، که عجم دي، که شرقیان دي، که غربیان دي، که د شمال دي، که د جنوب دي، که تور دي، که سپین دي. دا څومره انسانان چې اوس په مخ د دنیا باندې تر قیامته پورې پاته دي، اصلا مقصود دغه خلق دي، د دغو خلقو اصلاح ده. او ذکر و یاداشت کیږي د تمثیل په طور باندې د بني اسرائیلو. الله جل جلاله دلته په دغه آیاتونو کې بني اسرائیلو څخه 5 شیان غواړي، د 5 شیانو فرمانونه ورکړل سوي دي، څه یې د غوښتلو، څه چې د نهیه کولو، د منع کولو. نو تحت لفظ ترجمې ته راځو، او دا 5 سره فرمانونه د رب الجلیل به اشاره ورته وکړو چې یو فرمان دا ده، یو فرمان دا. اول فرمان هغه د ذکر د نعمتونو د الله ده، او تنبیه دغه امت ته دا چې تاسې د الله د نعمتونو ناشکري ونه کوي. ګورئ بني اسرائیلو وکړو د الله پاک څرنګه
ښه قوم وو، سید قوم وو، خو بدترین قوم له قومونو د دنیا څخه الله تبارک وتعالی په نس باندې جوړ سول، چې هغو د نعمتونو قدرداني ونه کړه، د نعمتونو د نعمت هیرونه یې وکړه، نو د نعمت قدر یې نه وپېژانده، نو بدترین د مخلوقاتو شو. نو مؤمنانو و مسلمانانو که د خدای تعالی د نعمتو قدر د سره نه وي، بدترین د مخلوقاتو به جوړیږي. اول فرمان دا ده: یا بني اسرائیل، ای بني اسرائیلو، اذکروا نعمتی التي، در په زړه کوي، در یاد کوي نعمت چې ما هغه انعمت علیکم چې کړی مې وو په تاسو باندې. الله تبارک وتعالی څه عظیم نعمتونه در باندې پیرزو کړل. د فرعون له مظالمو اخلاص کړئ، بحر قلزم یې درته لارې کو، وچ پې پورې وتی، او د تاسې هغه غلیظ و شدید دښمن یې کې غرق کو، په سترګو مو ورته کتل. تورات یې درته راولېږو، د تیه په کنده کې که څه هم هغه پاته کېدل په تیه کې د تاسې د خپلې نافرمانیو او سرغړونې نتیجه وه، خو په هغه تیه کې چې د الله د نافرمانیو د الله د احکامو سره د نامناسب چلن په وجه باندې چې تاسې د حضرت موسی علیه السلام خبره ونه منله او په تیه کې پاته سوی، لغه پاته کېدا سره سره الله تبارک وتعالی په تاسې باندې عظیم نعمتونه وکړل. من یې درته مقرر کړو، سلوا یې درته مقرره کړه، سوره یې درته وریځ یې درته سوره یې کړه په هغه سوزانه دښته کې، اوبه یې درته پیدا کړې او درته جاري یې کړې، ښې تازه سړې اوبه. نو الله تبارک وتعالی بېشماره نعمتونه په تاسو باندې هلته وکړو. الله وایي چې اول هر انسان دپاره دا پکار ده چې د الله ورکړي نعمتونه قدرداني وکړي. واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. دوم فرمان دی الله تبارک وتعالی دا ده چې ای بني اسرائیلو وفا کوئ په وعده د ما، چې هغه ما سره تاسې کومه وعده کړې ده په هغه وعده باندې وفا وکړئ. نو له ما سره چې کومه وعده تاسې کړې په هغه وعده باندې وفا وکړئ. اوفي بعهدکم، زه به هم وفا وکړم په وعده د تاسې، چې له تاسې سره مې بیا د کومو انعاماتو احساناتو وعده ده، هغه به هم په دنیا کې د سره وفا پې کوم، هم په آخرت په لحاظ باندې. نو دا دوم فرمان ده د الله تبارک وتعالی په عنوان د بني اسرائیلو او موږ ټول مسلمانانو مؤمنانو او ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا فرمان متوجه ده. د نبی علیه الصلاة والسلام امتیان به حتما و خامخا د عهودو، د تعهداتو، د مواثقو، د وعدو پابندي به کوي، هم له الله سره، هم له کتاب د الله سره، هم له رسول د الله سره، هم د بندگانو خپلو منځونو کې به وفا بالعهودو باندې کوي. او دریم نعمت، دریم فرمان الله تبارک وتعالی د بني اسرائیلو تر عنوان لاندې ذکر کوي: و ایای فرهبون، او خاص له ما وویریږئ، خاص له ما وویریږئ، له مخلوقه مه ویریږئ، له لویې مه ویریږئ، له دښمنه مه ویریږئ، له قحطي مه ویریږئ، له ځمکې مه ویریږئ، له اسمانه مه ویریږئ، فرهبوني، وویریږئ له ما څخه. علماء کرامو ته معلومیږي دا فرهبوني کې دغه نون ته چې کوم زیر ورکړ سوی ده، دا د هغه یاد متکلم عوضي پاته ده، دلته عوض پاته ده، دا قرینه ده په هغې باندې. په اصل کې داسې ده چې فرهبوني یاد متکلم ورسره ده. نو ویره له الله څخه دا دریم فرمان ده. الله خپل امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تر عنوان د بني اسرائیلو لاندې چې اصلا دا خطاب و، دا فرمان بني اسرائیلو ته ورکړ سوی و، خو چې هغو له الله ونه ویرېدل،
په وعده یې وفا نه وکړه، د نعمتو قدر شناسي یې ونه کړه، الله بدترین او غلیظترین د انسانانو د طبقاتو مقرر کړل. نو موږ ته هم خطاب ده چې که تاسې د الله د نعمتونو شکرانه ادا نه کوئ، په وعدو باندې وفا ونه کوئ، او خاص له الله تبارک وتعالی څخه ویره ونه کوئ، نور رعایتونه، نورې د ویرو اشیا مو په سترګو کې وي، یا لوږه، یا مخلوق، یا بنده، یا پاچا، یا بندیخانه، نو بیا تاسې هم گویا په قدم و په پله د بني اسرائیلو باندې تللي یاست. نو الله تبارک وتعالی دې موږ ته د الله په دین باندې په دقت سره، په غور سره د عمل توفیق را نصیب کړي. نو د دې قصې د بني اسرائیلو ذکر وخت درازیږي او ملالت پیدا کوي. انشاء الله العزیز د پاته آیاتونو به په آینده کې د الله په فضل و کرم سره تشریح کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.